السلام علیکم خو ګملګرو د واتس اپ لپاره یو نوې لاکر اپلیکیشن راغلی دی که تاسو غواړئ چې په واتس اپ کې دننه د یو چا نه خپل میسجونه پټ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ ډیر زیات د کمال ډک لاکر اپلیکیشن دی که تاسو یو چا ته خپل موبایل ورکړئ که تاسو ملګري وي که هر څوک وي او هغه تاسو واتس اپ دننه اوپن کړي چاته پې کال کوي چاته پې میسج کوي خو بیا هم تاسو کولی شئ چې کم ملګري تاسو غواړئ چې د هغوی میسجونه لاک کړئ نو هغه تاسو لاک کولی شئ مطلب تاسو سره په واتس اپ کې څوک ملګری وي تاسو غواړئ چې دغه میسجونه دې څوک ونه ګوري نو تاسو صرف د هغه یو ملګري میسجونه لاک کولی شي هغه چې کله په هغه میسجونو باندې کلیک کوي نو هغه نه به کوډ غواړي نو بیا به چې هغه کوډ ورکړي نو بیا به دننه اوپن کیږي یعنی بغیر د کوډ نه به هغه میسج نه اوپن کیږي ډیر زیات د کمال ټریک دی یعنی عام طور چې کوم لاکر وي د واتس اپ لپاره نو هغه مکمل واتس اپ لاک کوي یعنی تاسو به مکمل واتس اپ نشئ اوپن کولی خو په دې اپلیکیشن کې دا کمال دی چې تاسو واتس اپ اوپن کولی شئ هر څیز به تاسو شئ کولی خو کوم میسجونه چې تاسو به دې کې لاک کړي وي نو هغه به څوک نشي اوپن کولی نو دا طریقه به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ د کومې اپلیکیشن په مدد سره دغه ټولې طریقه تاسو ته ښایم خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي خو ګمرګرو د دغه طریقې کولو لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې لینک میلاو شي تاسو ته د هغه ځای نه دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ به څوک سم بدلا دغه رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو دلته به تاسو نه دننه پرمیشن غواړي تاسو ته کاري پاس ټاپر به تاسو ځان له یو کوډ دلته سلیکټ کړئ کوم کوډ چې هم تاسو دلته ورکړئ نو بیا به چې تاسو کوم یو د چا میسجونه مطلب تاسو هم لاک کړئ نو بیا به تاسو هلته دا کوډ ورکوئ نو زه به سمپل 1 2 3 4 دا کوډ ما دلته انټر کړ بیا وایي چې پلیز انپوټ کوډ اگین واپس کوډ تاسو دلته انټر کړئ دا ماوس کوډ دلته انټر کړئ تاسو ته کاري د اپلیکیشن دننه اوپن شو بیا چیټ لاکر پر واتس اپ اوکې باندې به کلیک واخلئ په دې کې به دلته تاسو راشئ دلته به تاسو کې په سیټینګ کې به د اپلیکیشن ته تاسو پرمیشن ورکړئ تاسو ته ښکاري دلته لاندې شو کېږي دا اپ دی تاسو به څوک سمپل دا به دې ځای کې نه آن کړئ کله چې هم دا تاسو دې ځای کې نه آن کړئ تاسو ته ښکاري دا اوس آن شو واپس په بیک شئ دلته تاسو ته ښکاري دلته راغله بیا به تاسو کله چې هم تاسو دلته په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو په واتس اپ کې چې څومره ملګري دي هغه به مکمل تاسو ته شو شي نو زه به دې باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري څومره چې دلته زما سره ملګري دي ټول ماته شو شول زه غواړم چې دلته دا لاک کړم تاسو ته ښکاري دا یو ګروپ دی دا زه غواړم چې لاک کړم تاسو ته ښکاري مې په دې باندې کلیک کړه هغه زما سره دلته راغلو اوس که زه لاړ شم په واتس اپ کې دغه ګروپ اوپن کوم نو دا به کوډ غواړي او دا به نه اوپن کېږي تاسو ته ښکاري دغه ګروپ به زه دلته چیک کړم دا ګروپ دی که زه اوس دا اوپن کوم نو تاسو ته ښکاري دا دننه زما نه به کوډ غواړي د کوډ نه بغیر به دا نه اوپن کېږي او که ستاسو په موبایل کې فنګر پرنټ سیسټم وي نو تاسو دا د خپلې ګوتې په مدد سره هم دلته لاک کولی شئ نو ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی په مدد سره تاسو خپل یو ملګری چې کوم دی په دغه طریقه باندې د هغې میسجونه ټول سیسټم چې کوم دی لاک کولی شي او که تاسو غواړئ چې واپس دغه ان لاک کړئ نو هغه تاسو هم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ تاسو ته ښکاري دلته زه تاسو ته دا طریقه به دې کې هم در وښیم چې تاسو به دا واپس څنګه ډیلیټ کوئ د اپلیکیشن نه تاسو ته ښکاري که تاسو غواړئ چې واپس دا د لاک نه وباسئ نو دې ډیلیټ باندې به کلیک کړئ نو واپس په دې دا ډیلیټ شي تاسو ته ښکاري د دې کې نه اوس ډیلیټ شو نو تاسو ته ښکاري د دې ځای کې نه هغه ډیلیټ شو که تاسو پکې نور ملګري ایډ کول غواړئ سمبل بلته لاندې به دې پلس نشان باندې کلیک کړئ واپس په تاسو واتس اپ ته لاړ شئ تاسو چې په کوم یو تصویر باندې هم کلیک اخلئ د چا په میسجونو باندې هم کلیک اخلئ نو هغه به لاکېږي او تاسو سره به ټول دلته راځي نو ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی یو نوی ټریک دی یعنی که تاسو په بل یو لاکر کې خپل واتس اپ لاک کوئ نو په هغه به تاسو مکمل واتس اپ کېږي او په دې کې تاسو یو ملګری چې کوم دی هغه تاسو لاک کولی شئ د هغه میسجونه لاک کولی شئ بلکل به چاته پته نه لګي یعنی ستاسو واتس اپ اوپن کېږي خو ستاسو هغه میسجونه کوم چې ستاسو شخصي میسجونه دي هغه بیا څوک نشي کتلی خو ګمرګرو امید لرم ستاسو به دا ټریک خوښ شوی که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلې دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان